أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. انتهائی محترمو اوریدونکو کتونکو ستاسو په علم کې دا چې نن زمونږ او د وحدان صاحب د په منځ کې مناظره په مسله د استشفاء عند قبر النبي صلی الله علیه وسلم سره ده. من مخکې صدرانو صاحبانو تاسو ته شرایط موضوع پوره تفصیلات واوروله. ستاسو مخې ته راوستل زه به اول نمبر کې دعوه او دعوی کوله. اول نمبر کې ما خپله دعوه دیو ته ورم کړله، همدغه ما سره په بل کاغذ لیکلی. زه به څو وضاحتونه د خپل طرف نه وکړم او وحدان صاحب ته به درخواست وکړم چې زما خبرې به غور سره واوري، چې ځکه د کومو خبرو زه وضاحت وکړم چې وروسته به د هغې په موږ باندې الزام ونه لګېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. دعوه د اهل سنت والجماعت علماء دیوبند د رسول الله صلی الله علیه وسلم قبر ته د حاضرۍ په وخت کې د شفاعت درخواست کول جایز بلکې مستحسن او مستحب دي. سله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم روزي مبارک ته ورشي، حج ته لاړ شي، عمرې ته لاړ شي، بیا مدینه منورې ته الله انسان ته توفیق ورکړي ورشي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم روزي مبارک ته چې ورشي هلته سلام عرض کړي. څنګه چې فقهای کرامو محدثینو دې ټولو سلام درخواست لیکلی دي، هلته سلام عرض کول لیکلی دي، دې سره د شفاعت درخواست عرض کول هم لیکلی دي. نو دغه ما ولیکل چې د شفاعت درخواست کول جایز بلکې مستحسن او مستحب دي. فقهای امت دا خبره مونږ د ځان نه کوو، فقهای امت ذمہ دار خلک چې کوم دي مونږ به ان شاء الله ورځ په دې کې د معتزلو غونته کې د خوارجو غونته کې خپل استدلالات نه کوو. کوم چې فقهاو لیکلي، کوم چې محدثینو لیکلي، کوم چې مفسرینو لیکلي دي عقب وایو ان شاء الله. فقهای امت محدثین او اکابرین دیوبند په آداب زیارت کې په واضح الفاظ سره مسله لیکلي ده. دویم نمبر مولوی صاحب وضاحت نمبر 1 د قبر خواته د حاضرۍ په دوران کې د شفاعت درخواست کول، یعنی د استشفاء د قبر نو کوم چې مونږ ویلا دا مونږ مستحب مستحسن ګڼو، فرض واجب یا سنت نه ګڼو، ضروري نه ګڼو. دویم وضاحت نبی علیہ السلام ته د لری نه غیبانه چغې وهل اوازونه کول برابر خبره ده که قبل الوفات یعنی دنیوي ظاهري ژوند کې یا بعد الوفات یعنی برزخي ژوند کې په دې عقیده چې هغوی عادتا اوري دا مونږ شرک ګڼو. په دې باندې زمونږ هغه یوه مناظره هم شوې ده په ریکارډ باندې. نمبر 3 مونږ مشکل کشا او حاجت روا صرف یو الله ګڼو، لہذا د رسول الله صلی الله علیه وسلم قبر لورتلل او مرادونه او حاجتونه ته غوښتل چې ما دا زما مدد وکا یا ما وبخا یا دا قسمه سوالونه کول دا مونږ شرک ګڼو، لہذا چې بیا دغه قسمه دلایل پیش کولو ضرورت بني. وضاحت نمبر 4 رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په دنیوي ظاهري ژوند کې هم څوک راغلي او د دعا او د شفاعت درخواست یې کړی، نبی علیه السلام د هغوی دپاره د الله نه دعا غوښتلې ده. څنګه چې په ګڼو حدیثو کې ردی ذکر راغله د قرآن مجید کې ذکر دی، حکم دی باقاعده، او دا شرک نه دی. نو دغسې د هغوی قبر مبارک ته د حاضرۍ دوران کې د شفاعت او د مغفرت درخواست کول هم شرک نه دی. وضاحت نمبر 5 نبی علیہ السلام ته د دعا درخواست کول چې تاسو زما دپاره د الله نه وغواړئ دا جدا امر دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې څوک راغلي د الله پیغمبره ما دپاره د الله نه بخښنه وغواړه، یا روزي مبارکې ته راځي د الله پیغمبره صلی الله علیه وسلم ما دپاره د الله نه وغواړه، دا جدا خبره ده. دویم او د نبی علیه السلام نه غوښتل چې ته زما مغفرت وکړه یا پلانکې حاجت مې پوره کړه، دا جدا امر دی. اول جایز دی او ثاني شرک دی، لہذا دواړه ګډوډول نه دي پکار. شپږم نمبر د استدلال لپاره زم چې کوم آیات وایم ان شاء الله ورځ زبر استدلال لپاره مسلم حضرات پیش کوم چې زمونږ استاد په منځ کې مسلمي دا به په تاسو باندې لازم وي چې کوم یو آیات پیش کوئ د هغې د لاندې به یو مسلم مفسر ښایي چې د استدلال کړی دی، ځکه هغه به نه کوو چې دعوه یو څیز وي او دلیل پې بل سره وړو. دویم نمبر ما دعوه چونکې ذکر لله زه به بیا خلاصه ویم چې د رسول الله صلی قبر مبارک روزي مبارک ته د حاضرۍ دوران کې څنګه چې سلام عرض کول دا مستحب دي، سلام عرض کول مسنون دي، دغسې د شفاعت درخواست کول دا ورسره مستحسن او مستحب دي، جایز ورته وایو مونږ او ټولو فقهاو لیکلي. زه به په هغې د ځان نه استدلال نه کوم. اول نمبر دا زما سره قرآن مجید دی، پاره نمبر 5 سورة النساء آیت نمبر 64 دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولو انهم اذ ظلموا انفسهم او کله چې دیو په خپل ځانونو باندې ظلم کړو جاءو راغلی وی دیو ته فاستغفر الله بخنه غوښتلی وی د الله تعالی نه
واستغفر لهم الرسول بخنه وخت ویره دیو د پاره رسول تر غلی وی ورته زمونږ د پاره د الله نه بخنه وغواړه لوجد الله تواب الرحیم نو خامخه به منتبه وی الله تعالی توبه قبلون کې رحم کوون کې مولوی صاحب دا زمونږ استاد سند د بنیاد دردابلوم دیوبند بانی حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتری رحم الله دیوی که څوک دا آیات د دنیا سره خاص کوي دا د قرآن د نص دا صرف د دنیوي ظاهري ژوند سره خاص کوي روزي مبارک خواته راتلل او درخواست کول د دین هغه مستثنا کوي وای دا د قرآن د نص نه انکار کوي وایو رسپه نمبر 5253 ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤك क्योंकि इसमें किसी की तखसीस नहीं आपके हमासर हो या बात की उम्मती हो د صحابو سره خاص نه لږ صحابي ورازي دعا درخواست وکي بلکې رستدي خلک هم روزي مبارک تراتله شي دعا درخواست کول شي اور تخصیص हो तो क्यों क्यों कि तखसीस भी वली आपका वजूद तरबियत तमाम उम्मत के लिए ऐसा एकसा रहमत है कि पिछली उम्मतियों का आपकी खदमत में आना और इस्तिग़फ़ार करना और कराना जब ही मुतसव्वर है कि आप कब्र में जिंदा हो और अगर अहले असर के साथ ही फजीलत महसूस थी तो आयत अन नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम कि दोनों जुमले जुदा जुदा आपके हद पर ऐसे तरह दलालत करते कि इंशाल्लाह कुरान के मानने वालों को तो गुंजाइश इनकार नहीं रहती मौलाना नानूती से हुज्जतुल इस्लाम फरमाई द कुरान द मनून को द पारा द इनकार हिस्सा अगर गुंजाइश निश्तरे دویم نمبر مولوی سے زب استدلال پیش کوم مخکی خو صرف یو قاعده تاسو مخې ته راولم دا تقریبا چې تمام علماء کرامو کړی دی او دا قاعده تمام اصولیونو لیکلې ده زبې د علامه کوثری او د امام عابد سندری مولا په حواله سره دلته ذکر کما د قران مجید آیات ولوستو دا غي د لاندې ټولو د لیکلې دي وترك المطلق على اطلاقه مما اتفق عليه اهل الحق والتقييد لا يكون الا بحجه مطلق په خپل اطلاق باندې جاری کولش په دې باندې اتفاق د اصولیین او تمام اهل حق او مطلق چې دی هغه مقید کول چې دا د دنیا سره دنیوي ظاهري ژوند سره خاصو روسته برزخ سره نه دی وای دا دلیل غواړي قطعي ثبوت قطعي دلالت دلیل هم دغه څه غواړي څنګه چې مونږ پیش کړی دی لہذا دې خیال ساته یو ما ابي حیات پیش کړل استدلال لپاره دویم نمبر معرف القرآن د مفتی شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان د دې جلد نمبر دی مولوی صاحب 2 صفحہ نمبر 517 ये आयत अगरचे खास वाक़े मुनाफिकीन के बारे में नाजिल हुई है लेकिन उसके अल्फाज से एक आम ज़ाबिता निकला है कि जो शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो जाए और आप इसके लिए दुआई मग़फ़िरत कर दे उसकी मग़फ़िरत ज़रूर हो जाएंगी और आन वसल्लम की खिदमत में हाजिरी जैसे आपकी दुनियावी हयात के ज़माने में हो सकते थे इस तरह आज बेरोज़ यकदस पर हाजिरी से हुक्म है वहीदीन ज़ाबिता मालूम नबी खिदमत हाजिर और दुआ द मग़फ़िरत दरख्वास्त की और नबी वसल्लम मग़फ़िरत दुआ हो कि मग़फ़िरत भी अल्लाह की और नबी सलाम पर खिदमत की हाजिरी संग च दुनियावी ज़ाहिरी ژوند کې وا तक कसिने नम रोजे मुबारक की तो वर्तल दा कीगी मौलवी साहब कहते तासु शेर कोई मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह तसवई वाज़ेह कई द्रम नंबर मौलवी साहब दा योबल देव बंदे पेश को एला सुनन जिल नंबर 10 सफ़ा नंबर 458 में दक्का पेश के वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम ववजहुल इस्तिदलाल bi अन्नहु सल्लल्लाहु हय्युन फी क़ब्रिही बाद मौती कमा फिल हदीस अल अंबिया इला आखिरी बेवी फसबत अन्न हुक्म अल आयत बाक़िन बाद वफात तफसीली दलाइल रावड़ी गई साबित शो च बेश का हुक्म दे दे बाकी दे रुस्तर वफात द नबी अलैहि सलाम फयंबगी लिमन ज़लम नफ्सहु अन यज़ूर क़ब्रहु व यस्तग़फिरुल्लाह इंदहु व यस्तग़फिरु लहु रसूल पस पकार दी چې چا په خپل ځان باندې ظلم کړي چې زیارت وکړي د قبر د رسول الله سلام او بخنه وغواړي د الله نه او بخنه وغواړي دغه لپاره رسول دا علامه عثماني لیکي زمونږ استاد د نیکي حیثیت لري نن به خپل نیکه د خپل پلار روحاني نه انکار نه کوم مولوی صاحب دا زما سره مولانا رشید احمد صاحب د اصل الفتاوا مولوی صاحب د صفحه نمبر 561 دا دیم لیکي د قیات نه فسبت ان حکم الایات باقin بعد وفات صلی الله علیه وسلم پیم بغیر من ظلم نفسه ای یزور قبره ويستغفر الله عنده فاستغفر لهم الرسول او د قیات نه به استدلال کوي دا مولوی صاحب زما سره تفسیر قرطبی دی تقریبا تمام مفسرین سمره چې سلف دي سمره چې زمونږه کابیر دي مولوی صاحب هغه ټول واقع د عربي ردی د لاندې نقل کړي د آیات بغیر څه قسمه نکیر نه او بیر دغه نه استدلال کوي ولو انهم ظلموا پاغي باندې روایت راوړي دا تفسیر قرطبی دی د دې جلد نمبر 6 دی مولوی صاحب صفحه 4 نمبر 439 دیم دغه نه استدلال کوي دغه رنګ مولوی صاحب تفسیر د بحر المحیط جلد 3 صفحه 296 میں استدلال کوي شعب الایمان کې مدقه آیات راوړي امام بیهقی مشهور محدث صفحه نمبر 1517 په دغه کې استدلال کوي هم دغه رنګ مولوی صاحب شفاء السقام امام مالک رحم الله نے استدلال نقل کوي صفحه نمبر 214 امام مالک رحم الله د آیات نقل کور دین استدلال مولوی صاحب د زما سره وفاء الوفا جلد 4 صفحه نمبر 215 هم د دغه آیات نه د هغه زمانی محدث دغه زمانی مفسر ورنه استدلال کوي هم دغه رنګ
ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. مفتی صاحب ته خو زه اولنۍ خبره دا کوم چې تاسو چې کومه دعوه پیش کړه په دعوه کې مدارک د موضوع دپاره د محمول د ثبوت په ځای باندې تاسو ولا حکم ثابت کړه. حالانکې دا ستاسو دا کتاب دی دا ساجد نقشبندي صاحب لیکلی دی او ستاسو کومه مناظره شوې وه په کرامات اختیاري او غیر اختیاري باندې دې کې تاسو اول موضوع محمول له ثابت کړی دی. مسله خو دلته کې ستاسو په دغه باندې د په انکار باندې ده نو محمول مو موضوع نه نفي کړی دی او لاندې مو بیا حکم لګولی دی او دلته تاسو تداخل وکړو د موضوع د محمول د موضوع د ثبوت په ځای باندې تاسو حکم ثابت کړو د موضوع دپاره. دا د علم المناظرې په رو سره صحیح خبره نه ده. اولنۍ خبره دا ده چې تاسو دا خبره وکړه چې مونږ د نبي صلی الله علیه وسلم قبر خوا کې د شفاعت درخواست مستحسن او مستحب ګڼو. دا زما سره خلاصه کیدانی ده. دا د فقه یو کتاب دی. دې کې په صفحه نمبر 4 کې دی لیکلي والمستحب مستحب دې ته ویل کېږي ما فعله النبي صلی الله علیه وسلم مرة وترکه اخرى وما احبه السلف. مستحب دې ته ویل کېږي چې هغه نبي صلی الله علیه وسلم یو ځل کړی او بل ځل یې پرېښودلی او سلفو دا محبوب ګرځولی. نو ته به ما د یو ځل دا قول د الله د نبي نه اوښی او انشاءالله زما په دعوه کې به هم دا خبرې چې د الله د نبي نه دا ثابت نه دي د صحابه کرامو نه ثابت نه دي د قرآن نه صراحتا ثابت نه دي چې لفظ د استشفای د عند قبر النبي تذکرې او د هغې سره د شفاعت ثبوت د الله د نبي دپاره شوی دا انشاءالله العزیز دا زما دعوه د اول نه تر اخرې پورې به زه دا وایم دا ما د ثابت نه کوي انشاءالله. د هغې نه بعد زه بله خبره دا کوم ستا ډېرې خبرې هغه په خپل ځای باندې لاړې خو زه یو تپوس کوم. دی مولانا صاحب دا کتاب لیکلی دی او ستاسو به ورسره ملګرتیا تعاون به ځکه چې ستاسو دغه یې ورسره لیکلی از افاده ستاسو د طرفه چې دی د دې یو قسم توثیق دی په دې باندې. دې کې دی لیکلی دي اول لیکلی استمداد د استمداد په اقسامو کې بیا لیکلی توسل د توسل په اقسامو کې بیا لیکلی استشفا. گویا استمداد مقسم دی یو قسم استشفا بل توسل دی. بیا چې بزرګانو د توسل د قسم د لاندې تا استشفا دی راوسته نو ګوره دا یاد ساته د یو مقسم د اقسام په خپل مابین کې د یو بل سره تضادي. استمداد مقسم او اقسامو کې تضاد پکارو او تا بیا قسیم د شی دا د قسم د شی وګرځو چې کله دی دا توسل د لاندې استشفا راوسته. د دې جواب به علمي جواب وکړي. یوه خبره دا ده په دې کې دا خبره وکړله شوه چې دا استشفا د توسل قسم دی او دا نور الحسن شاه بخاري صاحب ستاسو مشر دی توحید اور شرک حقیقت دی کتاب کې دی لیکي وای بزرگانو یہ توسل شفاعت کی قسم ہے. دې دا شفاعت مقسم ګرځي توسل ولا قسم ګرځي او دلته کې دا مولانا صاحب لګېدلی دی د توسل مقسم ګرځول شفاعت ولا قسم ګرځول. اوس بلې خبرې ته وکړې د دې دواړو نه یو خبره دا معلومه شوه چې تاسو توسل استشفا په منځ کې قول د ترادف کوئ. د دې نه دا خبره معلومه شوه. حالن کې په دې کتاب کې دا شیخ سرفراز صفدر صاحب په تسکین الصدور کې دی په دې صفحه کې لیکي وای بزرگانو شفاعت کی درخواست او قبر کی قریب ہونی چاہیے او بیا لکھی توسل کے عقید پارا قبر کے پاس حاضری کی تخصیص کی کوئی وجہ نہیں. په توسل کې بزرگانو دا ضروری نه ده چې قبر خواله بزي هغه بعید نم کولی شي قریب نم کولی شي او په دې ځای کې تاسو دا دواړه یو شی ومنو. نو زه اوس تاسو ته دا وایم دا استشفا د بعید نه ته په دې کې قایل کېږي که نه قایل کېږي ولې توسل خو به ته د بعید نه قایلې. د دې خبرو جواب به راکړي. د هغې نه بعد زه بله خبره دا کوم چې ته وې چې شیخ قاسم نانوتي صاحب د دغې آیت نه استدلال کړی. زه خو اولنۍ خبره دا کوم دا زما سره د شیخ قاسم نانوتي صاحب کتاب دی آب حیات په دې کې دی لیکي رسول صلی الله علیہ وسلم کا حیات دنیاوی علی الاتصال اب تک برابر مستمر ہے اس میں انقطاع تبدل و تغییر جیسی حیات دنیاوی سے حیات برزخی ہو جانا واقع نہیں ہوا. دا په دې کتاب کې شیخ قاسم نانوتي صاحب دا لیکلي دی. خو ګوره په دې کتاب کې تا چې دی به ما ته په پېښور په مناظره کې د دې نه د فتوا پیش کوله چې په دې کې د په ده باندې فتوا ورکړې ده چې په دې سړي پسې مونځ نه کېږي. زه وایم ده ویلي دي چې څوک حیات دغه چې دی حیات برزخي نه مني په هغه پسې مونځ نه کېږي. نو په دې ځای کې خو تا په هغه باندې فتوا ولګوله په حیات النبي کې تا د هغه موقف وانخېسته. په حیات النبي کې ستا فتوا کې شیخ سرفراز صفدر د هغې په فتوا کې شیخ قاسم نانوتوي صاحب راغی او دلته ته اوس ځان استدلال کې. یو خبره ده دا زما سره د شیخ قاسم نانوتي صاحب عجوبه 40 دی په دې کې دی لیکي شهید اس بدن سے زندہ نہیں شهید د دې بدن سره ژوندی نه دی او بیا ورته لیکي ها جنت میں ان کو دوسرا بدن مل جاتا ہے. دا شیخ قاسم نانوتي صاحب دلته دا خبره به صبر دې کتاب د المسلک المنصور 66 کې دی لیکي معتزله وغیرہ باطل فرقوں نے جس میں عنصری سے
اس طرح جو استدلال کې د جسم عنصري دغه په جسم عنصري نه جسم مثالی دی ولګیدو وای د معتزله موقف دا دی چې هغه جسم مثالی مني نو ګویا چې ستا شیخ سرفراز صفدر په شیخ قاسم نانوتي سے باندې پتو ولګوله چې دی په دې مقام کې معتزلی دی او په دې کتاب کې دا تحقیق المتین د استاد مولانا محمد امین صاحب دی په دې کې دی لیکي وای بزرگانو یہ عقیدہ ان منکرین حیات معتزله کا واضح طور پر قرآن و حدیث کے خلاف ہے د شهید جسم ته میت ویل او شهید چې دغه د لپاره جسم مثالی منل دا د معتزله موقف دی نو زم په دې ځای کې تاسو لګیدلی استاد شیخ سرفراز صفدر صاحب هم او استاد تحقیق المتین والا هم د سکړی دي شیخ قاسم نانوتی صاحب په معتزلی ویل دي د قرآن نه ورته منکر ویل دي نو که په یو ځای کې تر استدلال کې بل ځای نه مني نو دا کومه فلسفه ده دا کومه فلسفه ده دا غینه باز دا خبره کوم زما د جانبه جواب دعوه واخله زه جواب دعوه کوم په قضیه حمله کې د صالبی سره او بیا په تصریح د کیفیت النسبت کې زه مراد مطلقه اخلم مطلقه عامه اخلم په مقابله د سکی د دایمي کې چې کله تاسو ثبوت چې دی هغه په طریقې د دوام شي هم دنیا کې هم برزخ کې هم آخرت کې نو زه د دې په عوض کې په مقابله کې مطلقه عامه او یا وقتیه مطلقه سره دا خبره کوم زه ګوره زه نفي کوم فی البرزخ د استشفاء من النبي او د هر د پنشدنه که قریب او که بعید وي او بیا دا وایم په عربی کې الاستشفاع ليس بثابت في البرزخ من المدفون سواء عند القبر ام لا بیا زما د طرفه چې د موقف بدار شي چې ذکر د استشفاع عند قبر النبي من النبي صلی الله علیه وسلم دا ثابت نه دی نه د قرآن نه نه د حدیث نه نه د صحابه کرامو د اقوال نه او نه د امام ابو حنیفه رحمه الله نه او دا د استدلال د پاره سلور مضبوط طرق دی د دین ان شاء الله ما ته ثابت کا په هغه ټیم به در سره منلې او ان شاء الله العزیز زما دا یقین او اعتماد د چې دا براته ثابت نه کی دا بیات ساتي او زما د جانب حکم وره یو حکم منطقي دی حکم منطقي څه ته ویل کی اسناد امر الى امر اخر ایجابا او سلبا زه په دې ځای کې استشفاء چې دی دا د نبی نه فی البرزخ نفي کوم نو زه د حکم سلبي قائل یم بیا که چېرته حکم اصولي وي خطاب الله تعالی المتعلق بافعال المکلفین مکلفین بالاقتضاء والتخیر په دغه ځای کې داسې خطاب د الله د جانبه صراحتا نشته البته تضمنا اشارتا زه به ثابتوم ان شاء الله او هر چې د فقهاو په عبارت سره دی کې زه داسې وایم باقوال الفقهاء والعلماء من السلف والماخوذ من العرب من العلماء العرب والديوبند هغه داسې چې الاستشفاء والسؤال من المدفون شرک دا الفاظ سری دا به ان شاء الله زبر د علماو نه ثابت کم دا غینه باز دا خبره کوم چې تا چې کوم آیت کریمه وی ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله باغی باندې چې تا د شیخ قاسم نانوتی صاحب قول پیش کو ما شیخ قاسم نانوتی صاحب ته په جسم مثالی کې معتزلی ویل دي تا ورته چې دی هغه شهید د پاره چې کله هغه د جسم د میت قول کو تا ورته معتزلی د قران د منکر وي او عذاب قبر مناظره کې تاویل جسم مثالی منل دا د معتزله قول دی دا د منکرین حدیث قول دی دا د قادیانیانو قول دی نو تاج شیخ قاسم صاحب ته داسې القابات ورکړه وست څنګه استدلال نسی او پادش مفتی شفیع رحم الله هغه د دې آیت دلاندې کړي ثم یمیتکم ثم یحییکم د دین هغه مراد د دنیا ژوند او د قیامت ژوند اخیسته دي او په دغه ځای کې تاسو قول دار چې څوک د دنیا ژوند دینه مراد اخلي او دارنګي د آخرت ژوند مراد اخلي او د برزخ ژوند مراد نه اخلي د عذاب قبر نه منکر دي نو مفتی شفیع رحم الله ستاسو په نسبت د عذاب قبر نه منکر دي او دغه شان د نور علما دي پیش کړ دغه په عوض کې به تزن نور حواله جات خیم خو زه دا ویم د قران حدیث د صحابه او د امام ابو حنیفه رحم الله نه دا مثلا نه ده ثابته او ان شاء الله زه به ثابت کوم چې علما دې ته شرک ویل دي ولو انهم ظلموا د آیت چې دی وي د آیت باره کې زما خبره واخله ولو انهم ظلموا ته د آیت عام دی زم بالفرض کدا آیت عام شي دا مقدم نو دا ورپسې آیت به عامي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم کداغه آیت دی عام واخستو نو واستوي چې زما استاد مناظره فیصله به خلک عوام بچ دینو په میډیا باندې کوي نو تا فیصله د الله په نبی په قول باندې ونه کړه یا خو بداوي تا فیصله چې د الله په نبی باندې ونه کړه او فیصله دی الله نبی ته ونه سپارله یا بداوي چې د مخ کې آیت عام نه دی او یا بداوي چې زمانه نعوذ بالله کفر صادر شو ولی فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم دا ورپسې آیت بم بیا عام منی کچرته ورپسې آیت عام نه منی دا تالی باطل مقدم مثل د دې مخ کې وګوره بل دلته لفظ جاءو راغله جاءو قبر کنه دی راغله بل ګوره د ثبوت د استشفاء عند قبر النبي د پاره په دې آیت کې رایحه نشته رایحه بوی پکې نشته د ثبوت د پاره بل زدا خبره کوم تا چې د دین کوم استدلال وکړو د استدلال د پاره سلور طرق دي په سلور طرقو کې ستا کم یو د استدلال طریقه د مراده د پدې ځکه دغه وضاحت وکړي بل خبره زما ده که چرته دا آیت عام شي دا مقدم شو د سوره حجرات هغه آیتونه به عام شي چې ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون کم خلک چې
اے نبی ګوره د نبی صلی الله علیه وسلم قبر مبارک د بیبي عائشه هغه کمره ده. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. د وحدان سے عبادت دا وی هر مناظره کې د خپل موضوع نه په هر مناظره کې تخته کوي، نه خو در داوی پته لګي نه د دلیل پته لګي. د زمونږ سره مناظره شوی په یاد روح باندې الته نسمت المؤمن باغی کې لګیاو، حیات النبی باندې نسمت المؤمن کې لګیاو. حیات النبی د نه راتلو نن چې استشفاء ترالو د حیات النبی ته منډي وای، زب قبر ته منډي وای. حیات الشهدا چې کوم عنوان دی هغه تراشه اسی ګډوډو خبرو بزان نه خلاصې. دویم نمبر ونی سب د ټیم بلګ ودرېغه جواب دا هم لګ راولېږه ټیم به حساب وای نه. دویم نمبر مولوی صاحب دا ټول بحث بخله کوي پلان کې دالی کلی د تضادات هغه تضاد هغه ټیبونه په دې باندې مزه کوي. ان شاء الله ولې چې وخت راشي دغه درته یو ځل نه درې څلور پیری خو دلیم دي چې تاسو دا ټول غب شپ په دې وخت کې د کتابونو وضاحت کې خپل دلایل او ټیبونه زی راشه اصل مسلې ته په واضح الفاظو کې تعالی مادر الله چې د رسول الله صم قبر ته حاضرې په وخت کې شفاعت درخواست کول جایز بلکې مستحسن او مستحب دي. فقهای امت اکابرین امت علماء دیوبند ټول په خپل کتابونو کې لیکلي ده. په دې کې په کم ته کې نه پوهیږي وایي زه درته وضاحت وکم. د جواب دا ورکړل چې شفاء من النبي عند قبر النبي ثابت نه د قران او حدیث د فقهای کرام حکم دیتا علماء شرک ویل دي. ګوره ما د استحباب حکم ولګو در شرک پکار دا چې اوس یو قطعی ثبوت قطعی دلالت دلیل راوړي چې نبی سم قبر ته ورتلل د لری نه خبره نه ما مخکې واضح کړله تنقیحات او داومې منقحه کړله چې لري نږدې خبره زما استاد نه عند القبر بلکې موضوع دریم نمبر شرط لیکلی شو چې د موضوع نه به خروج شکست ګڼلی شي. نو هغې له به راځو زه به ستا دلایل وزګوره به مولوي صاحب. یو دویم نمبر ویره خلاصه کیداني لیکل ته ټول عمر د خلاصه کیداني او دغه ابتدایي کتابونه نه راوځي لږ دا شامي هم راغله بلکې خلاصه کیداني ولم لیکل خو عبارت دی پوره نقل نه کو دا د مستحب تعریف کوي چې دغه هم دی ما فعله النبي صلی الله علیه وسلم وتر اخرى. دویم ما احبه السلف اگر چې دا سلف خوښ کړي وي یو کار سلف خوښ کړي دغه مستحب دی دا شامي دی زما استاد مذهب مسلم کتاب دی. یو خبره راخري بل پرې بیا ما ته د نبی علیہ السلام نه بخې ظالم قرآن می پیش کولک صبر وکړه حدیث وب ان شاء الله ورسته تنبار لګوم اوسو هغه په موږ دویم وای چې نبی علیہ السلام په خپل کړي نبی علیہ السلام په خپل قبر ته نه شرات لله البته د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیثونه بزتا ته خیمه چې دین ثابتېږي په دې طریقې سره مخ کې بزو بیا د لاړو استمداد او استشفاء دي کې تضاد دغه کې مونږ چې ګوره هغه ستا کتابونه هم لیکلی دی چې ترادف دی که تضاد دی خو هغې ته نه ځو هلته هغه الفاظو کې نه خلو اصل راځو زما ستا باس نه په استمداد کې دی زما ستا باس نه د توسل کې دی زما ستا باس په هغې خاص صورت کې دی چې هغه استشفاء د قبر نبي صلی الله علیه وسلم دی لہذا اقه صورت راواخله په هغې کې باس کوو د بیا ډېر ښه جواب وکړو وایي نانوتي صاحب رحم الله اصل موضوع نه تېښته وکړله وایي تا ورته هغه ځای کې کافر ویل هغه ځای کې نعوذ بالله نعوذ بالله تا ورته په خپلو کتابونو کې قادیانیانو سره تشبیه ورکړې نه دی حق جلد 175 زه پیش کولی شم خو وخت په هغې باندې نه ځای کوم د فضولیاتو پسې مین خلا. دویم نمبر قاسم نانوتي رحم الله الحمدلله زموږ مشر دی تر هغه عبارتونه چې د موضوع سره تعلق نه سي د دې کې مره چوه چې کم په استشفاء په عنوان تا ته د قاسم نانوتي عبارت معلومي میدان ته راوړل چې په هغې باندې بحث وکړو اخوا دې خوا مزه بیا د دې نه پس دی رالی وای مفتی شبیر رحم الله ثم يحييكم ثم يميتكم ثم بدیزي کوي تا ورته راځي قبر منکر ویل الکه دا موضوع شسته شروع ده قسم دې خپل خلک بم پتا پسې خان دي چې دا تاسو شی وي ولو انهم ظلموا باندې باس کړل لړو هغه چې ته بسترې په سر لاله بیا وی فلا وربک لا يؤمنون حتى يحكموك او دا دواړه به یو ځای کې نو بیا مولوي صاحب دا دوه حکمونه جدا جدا دي یو عام دی بل خاص دی دواړه یو ځای کول آیاتونه چون کې دواړه حکمونه جدا جدا دي بیا هغه یو ځای کول د یو په بنیاد باندې د بل نه انکار کول دا خالص دجل دی دغې نه کار ماخله بیا وی جاؤک دی جا قبرک نه دی ای مولوي صاحب دا رسول الله صم په خپل قبر مبارک کې نه دی پروت تا خو بیا د حیات النبي هغه مناظرې لراله چې په روزه مبارکه کې چې کوم جسد مبارک دفن دی دغې ته نبي نه وی بیا هغې نه انکار کوې که څنګه تیر کې په کتابونه پیش کړو بهرحال مولوي صاحب په بوسو کې اوبه بوتلې دغه به خلک وایي په دوو کتابونو راغی درېیم ما یې له سنن پیش کړو هغې هضم کو اصل الفتاوا مې پیش کړ تفسیر قرطبي بحر محیط شعب الایمان شفاء السقام کې امام مالک رحم الله دا ما پیش کوو چې امام مالک رحم الله شفاء السقام د دې صفحه نمبر 200 چې دغه آیات نقل کړي دغه د لاندې استدلال کې ولو انهم ظلموا انفسهم امام مالک رحم الله فرمایي د نبی اسلام قبر مبارک تراتل شفاعت درخواست کول مراد دي دا مولوي صاحب زما سره یو لسم نمبر نشر الطیب زمونږ استاد ټولو روحاني نکاح
دا په خپل کتاب مشرک خو ورته نه وای کنه د دې صفحه نمبر 242 43 دا دغه سی واضح عبارت پیش کوي مولوی صاحب غب سب نه لګوا د سلی کی هغه عبارت نقل کی پورا تفصیلی روایت درست به پیش کوم ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوا کہ استغفر الله الى اخری بیا وای اور اس میں آپ کے پاس اپنی گناہوں سے استغفار کرتا ہوں اور اپنے رب کے حضور میں آپ کے وسیلے سے شفاعت چاہتا ہوں آیا ہوں پھر 2 شعر پڑھے اور ان میں محمد بن عرب کی وفات 228 ہجری میں ہوئے اور دا زمانہ چلے دا خیر القرون دا اور خیر القرون کا زمانہ تھا اور کسی سے اس وقت نکیر منقول نہیں پس حجت ہو گیا ما مستحب لیکلی او د شامی نه می درته پیش کړه خلاصه کې دانی نه روزه هغه مخکې عبارت د پرې خو نیمه نیمه خوري خیر الفتاوی دا د چا څنګه چې تاسو سره د وفاق المدارس در سره د خیر الفتاوی چې صفحه نمبر 157 کې دیم لیکي نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبر خوا ته راتل دغه آیات ته استدلال کوي مولوی صاحب دغه رنګ فضایل حج تبلیغی جماعت والا دا خلک بوازی الفاظ سره واوره دہلی کی صفحہ نمبر 136 دق آیات نقل کی سلام کے بعد اللہ جل شانہ سے حضور وسلم کے وسیلے سے دعا کرے اور حضور علیہ السلام سے شفاعت کی درخواست کرے جمہور علماء اس کی جواز کے قائل ہے اور بیا ام دق آیات نقل کی ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول دق آیات نا شیخ الحدیث ابراہیم اللہ استدلال کی هو هغه مشرک و نعوذ بالله نه پویدلو تاسو نو نوې نوې طریقې زده کوي دغه رنګ مغنی ابن قدامه دا تحریرات حدیث خپل نیکنه کنه انکار کې تحریرات حدیث اقم دقه آیات نه ام دقه آیات دلان دي دغه روایت راوړي او استدلال ورنه کوي نن وایا خپل نیکه خپل ځان کې سند بيخي باطله ختمه خو ټیک ده که نه باطله نه ختمه بیننا مسله تسلیم کې زد مکو دا مغنی المغنی ابن قدامه د دې صفحه نمبر 213 دا جلد نمبر 5 دی دیم دغه آیات نقل کوي ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله الى اخره بیا وي هغه کسر هغه نبی سم قبر ته خیر القرون کې ورته وقت جئتك مستغفرا لذنبي مستشفعا بك الى ربي شفاعت درخواست د رسول الله د قبر په خوا کې وکړو دا مولوی صاحب زما سره 14 نمبر محق التقول د دې مولوی صاحب علامه سیندی رحم الله په صفحه 124 باندې دغه آیات راوړي وګ شورته ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك واستغفروا الله بیا وی بل فقهاء المذاهب حتى الحنابلة على شمول الآية لما بعد الموت والأنبياء مخکې قاعده ذکر لله تواب الرحیم بما قبل الموت تخصیص بدون حجت عن هوا دوی څوک چې دنیا سره دې تخصیص کوي د خپل خواهشاتو نه کوي د شریعت د قاعده لاندې نه کوي به قاعده نقل کوي وترك المطلق على اطلاق مما اتفق عليه اهل الحق والتقييد لا يكون الا واذا دې په عموم باندې اهل حق متفق دي وحدان سبو او بیا ولا حجت هونه تقول څوک چې را مقید کوي د دنیا ظاهري ژوند سره په دې باندې هیڅ دلیل نشته بل فقهاء المذاهب حتى الحنابلة بلکې فقهاء تمام مذاهب حتى حنابلة على شمول الآيات اللي دا آیات عام ګڼل ولی والانبیاء واحیان فی قبورهم یصلون دا والا مولوی صاحب زما سره تفسیر النسفی د دې جلد نمبر دی مولوی صاحب ایکو صفحه نمبر 367 دا دیم وی ولو انهم ظلموا انفسهم دې دلاندې وی هغه تعبیر هغه او ویل خبر خواته وقت ظلمت نفسي وجئتك استغفر الله من ذنبي فاستغفر لي من ربي فنودي من قبري قد غفر لي اواز ورته راغی الله رب ذل جلال تا بخنه وکړه دا قرآن مجید آیات دا غي دلاندې ما ته کم از کم 14 مفسرین پیش کړل اکابرین دیوبند من پیش کړل دا غي د مخکې د څه څوک مې نه پیش کړل چې صرف زمونږ یو تاسو د منی تا زما چیلنج دی آیات دلاندې یو دغه مفسر پیش کړي چې مسلمي اسی کو توبه نه رالي چې هغه د لیکلي وي چې د رسول الله صلی قبر مبارک تر اتل شفاعت درخواست کول چې ته زمانه لپاره د الله نه شفاعت وغواړه دا شرک د چیلنج د زما تر مسلمان زراعت کې وغواړي دویم نمبر زر اعظم احادیث تو وحدان سے ویلو ول احادیث پیش کړه زما سره ابو داود شریف جلد نمبر 1 دے صفحہ 286 دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من احد يسلم علی الا رد الله علیه روح حتى ارد علیہ السلام زما قبر مبارک تسوک راشي سلام مگزور ته سلام جواب ورکو دا ول استاسو پنځپیرانو مسلک الله کبر استاسو مشر اغلی کی شیخ طیب صاحب پر اس طرح قبرستان میں جا کر سلام کرنا در اصل دعائی مغفرت ہے کیونکہ وہ سلام نہیں بلکہ یہ سلام صرف دعا ہے ګوره هغه سلام تری دعا ویلا السلام علیکم دا سپورت ہوئے دا هغه طرف نو ته وعلیکم السلام رسول الله په صحیح مرفوع حدیث کې صفحه نمبر 37 ټیم درو چې دی خبرې کوي ښا دا هغه طرف نو ته جواب هم ملاو شو ګوره د دعا درخواست هم شو د دعا جواب هم ملاو شو دا د قبر د مرفوع حدیث نه او دا زما سر نشر تیب صفحه نمبر 200 د پرې تلخ هغه نشر تیب صفحه نمبر 200 کې علامه عثماني صاحب رحم الله مولانا شفاعی تنویر رحم الله دغه نقل کوي صفحه نمبر 200 دی کې لګراوړو
خو مولوي صاحب دغه روایت زه په ګڼو سره ښودی شم، خو دلته هغه پرېږدم، صرف تانوي به واوره. د دغه حدیث نه استدلال کوي په استشفا باندې وایي دی वही तलखीस मजमूई रिवायत से अलावा फजीलत हयात व इकराम मलाइके की बरज़ख में आप वसल्लम की मशागिल साबित होती है। आमाल उम्मत का मुलाहजा फरमाना, नमाज पढ़ना, गज़ा मुनासिब इस आलम के नोश फरमाना, सलाम का सुनना, नज़दीक से खुद और दूर से बज़रिए मलाइके सलाम का जवाब देना, ये तो दाइमन साबित है। और ब्या वही अगाशार नकल की हुई, मैं कसम कहता हूँ कि आपके पास मज़ार शरीफ पर कोई शकिस्ताल दुआ के लिए अर्ज़ करने को नहीं पहुँचता, मगर इसकी शकिस्तगी की इस्लाह हो गई इस तरह से कि हयात बरज़खिया की सब आपने सुनकर दुआ पर मैं और कामयाब हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ वकला।